السلام علیکم خدای تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست. ملګرو نن مې خوندور پروجیکټ درته تیار کړی ده. دا هغه ده، زه به په هغه کې درته واچوم ټلګرام چینل کې چې یوازې لږ طریقه درته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل شعرونه، ترانې، صوتي فایلونه پکې اضافه کړئ. مخکې موږ یوټیوب جوړه کړې وه، له هغلته د برخې څخه سونل برخې څخه هم شعرونه، ترانې پکې راستلي. اوس څنګه کولی چې له اسیټ برخې څخه یې پکې راواخلو. لومړی به اسیټ برخې ته راسئ. دغه ما څو دانې رااخیستې دي، تاسو ورته وګورئ. دغه څو دانې دي، پنځه شپږو دانې دي دغه. نو تاسو به لومړی راسئ دغه ځای ته، په دغه ځای دلته چې کله کلیک وکړو نو دلته به راسئ کوم ځای کې تاسو سره شعرونه وي، ترانې، مطلب صوتي فایلونه وي، هر بلا چې صوتي فایل وي تاسو ورته اضافه کوئ. مطلب ما سره دلته په یوه بکسه کې مې انشاءالله وي دغه بسنه ما سره ټول صوتي دي، نو مطلب اوس دغه راخلم. دلته به راسئ یو آی ډي به ورته انتخاب کړئ. که دا آی ډي ورته انتخابوئ خپله خوښه آی ډي ښه ده، ځکه چې نوم به ورلره ورکړئ. زه اوس مطلب دې ته نوم ورکوم دوه وارې خان ورکوم. دا دلته راغی دغه ځای کې، دا زه بېرته ډیلیټ کوم. نو دا چې کله دلته نوم ورکولو نو دلته به راسئ، دا به ټول لیست کاپي کړئ. کله مو چې دا کاپي کړو نو رابسئ لیست برخې ته. زه دا ټول شعرونه، ترانې چې دي دا ایسته کوم، دغه ځای ته به راسئ. دلته به ښکته راسئ دغه ځای ته. په دغه ځای کې به هغه آی ډي چې وه له کومه ورته انتخاب کړې وه هغه به دلته ورته انتخاب کړئ. نور نو کار نشته. دلته به د شعر نوم کوم چې تاسو رااخیستی، یا هم ترانې، یا هم د هر چیز چې صوتي فایل د هغه نوم دلته په دغه ځای کې، او دغه ته به د شاعر نوم ورته ولیکئ. په دغه ځای کې هغه کس ورته انتخاب کړئ چې هر هغه کس ورلره وکوئ. هغسې که چېرې تاسو غواړئ چې مطلب اوس تاسو خو فلحال شعر څو ده، یو شعر مو یا هم یوه ترانه وي، که غواړئ چې دوه یې کړئ نو راسئ دا دغسې کاپي کړئ داخلته. کله مو چې کاپي کړو نو په اول کې به صفر لیکئ. رابسئ دغه ځای کې به یو ورته ولیکئ، او د هغه څخه وروسته به راسئ دغه ځای کې فلحال یو ده، تاسو به څو ورته ولیکئ. ښه، دغه ځای کې نه، دغه ځای کې دلته صفر ده، تاسو دلته یو ورته ولیکئ. او دغه څخه وروسته نو دغلته مطلب بل شعر به تاسو راغلی، دغه ځای کې به آی ډي ورته انتخاب کړئ. بل شعر دلته یې نوم، دلته همدغه. نو فلحال ما اووه دانې رااخیستې دي، مطلب دغه دي اووه دانې همداسې په نمبر اضافه کړي دي. اوس فلحال اووه دانې دي. نو زه غواړم مطلب اتم اضافه کړم، بل هم ورته اضافه کړم. خو چې دا خان په نوم دا به داسې راواخلو، دغلته به یې کښېږدو. نو دغه ځای کې به آی ډي ورته انتخاب کړو، نوم به ورکړو اووه، ځکه چې زموږ اتم شعر ده. اووه به ورته ولیکو، صفر مې نمبر، دلته به یې آی ډي ورته انتخاب کړو. آی ډي به حاجیانو چې کاپي کړی وو پیسټ به ووهو، نو دا دلته پکې پیسټ. د هغه څخه وروسته دلته بس مطلب نوم ورته انتخابوم. څومره مطلب اتم ده. دلته چې تاسو پښتو لیکئ پښتو، که انګریزي هر شي، دغه ځای کې هم د شاعر نوم، دلته اوس عکس ما فلحال دغه ورته انتخاب کړی، نو دغه دې وي. او دغه ځای کې به راسئ د شپږو پر ځای به اووه ولیکئ. کله مو چې دا کار اجرا کړو څو دانې راغلو، بېرته به راواخلو، دلته به کښېږدو. مطلب همداسې اته، نه، یوازې دغه رقم لکه څنګه چې دا اوس اضافه کړو همداسې به اضافه کړئ. نو راسئ تاسو غواړئ بل یې ورته اضافه کړئ، دغه ځای به هم کاپي کړئ. بل نه مطلب څنګه ما هلته اضافه کړو نو دغه ځای کې به هم اضافه کړئ. دلته به د شپږو پر ځای اووه ورته ولیکئ. دا یې پوزیشن د موقعیت دغه ده چې په څوم ځای کې دی دغسې. نو دا اووم، نو دا بېرته ودرېږه، دا بېرته دلې کښېږدئ. یو څه زیات دي نو په دې خاطر دې ځای څخه ووځو، دا د لیست برخه ده. نو رابسئ دغه ځای ته،
دلته اوس هر شعر ته نوم ورکړل شوی ده او هغه هم ورسره انتخاب شوی نوم او عکس. نو دا به راسو داسې به یې کاپي کړو. دا هلته ځکه چې هلته مونږ یو دانه بل اضافه کړو، دغه ځای کې به و ژبې نهته ولیکو. اتم ترانه ده یاده به ده او عکس هغه عکس و، دغه ځای کې به ورته ولیکو. همداسې نو کار نشته، خو دغو بټنو ته هم مو کار سپارلی، دغه ته او دغه ته. دا اوس دغو بټنو ته ریاضت کی نن په دې لورې وتلی یم، زه طالب له بلخه مولانا درته راغلی یم، زه طالب له بلخه مولانا درته راغلی یم، روح مې په اتڼ شو د پاک عشق. دلته هم دغه ځای کې ورته ولیکئ او له هغه څخه وروسته مطلب تاسو بل اضافه کوئ. په لیست کې مو اضافه کړو نو دلته به هم داسې اضافه کوئ، ځکه چې دا بټنونه ترتیب سره اړوي. په دغه ځای کې هغه کوم هغه مو چې کاپي کړی وو نو هغه به دلته پکې بیا پیسټ کړئ. نوم مو هلته په هغه سیټ برخه کې دغه ځای کې د و په ځای باندې اته ورته ولیکئ. دغه څخه وروسته دلته شاعر یې همدغه نوم، نور نو کار نشته دې ځای کې، دا کار هم ترسره شو. مطلب دغه څخه وروسته بل بټن پاته ده دغه نو دغلته به راسئ، نور کار مه لرئ له پروجیکټ سره. یوازې ما دا ویل چې که تاسو زیات شعرونه یا ترانې اضافه کوئ، ول خو دا د ما شپږ دانې اووه دانې درته جوړ کړي دي، یوازې راسئ په دغه ځای کې نوم ورته لرئ انتخاب کوئ، دا اووه کې مطلب دغلته یې دا سیټ برخې هلته آی ډي ورته انتخاب کړئ، دلته خپل نوم دلته مطلب شعر او دغلته مطلب هغه عکس د شاعر نوم او دغلته آی ډي. نور نو کار نشته، خو نو دغه ځای کې به راسئ اووم ورته ولیکئ دغلته هم راسئ دغلته هغه نوم پکې ده. نو دغه دې ملګرو دغه خوندوره طریقه واله، یوازې زه دغه آیډیانې چې کله تاسو زه پروجیکټ واچوم او دغه آیډیانې دې وي ورسره، دا به یې ورسره، خو په دغه ځای کې دا سیټ برخې کې به دا شعرونه نه وي، دا به یو هم نه وي، ځکه چې هلته په پروجیکټ باندې زیاتېږي. دغه دا ټول زه ایسته کوم، یو دانه پکې پرېږدم دې لپاره چې ستاسو هغه به راسي. یعنې تاسو نو همدغه آیډیانې به کاپي کوئ، هلته یعنې ورسره لیکلي دا به داسې کاپي کوئ، کافي چې کله کاپي کړو له هغه څخه وروسته دا ماضي بېرته سیو کړئ، نو بېرته یې راسئ هلته په هغه ځای کې پیسټ کړئ، لکه څرنګه چې اوس طریقه در وښودله. نو راځو کاریاله نور هېڅ کار هم نشته، تر هغه پورې به زه ویډیو ودروم. نو ګورئ ملګرو دا د کاریال سره زه خلاصوی یې. نو دغه دې پوره اووه دانې دغه ښه یوه شمېر به راسئ ون کریډ برخې ته دغه ځای ته دغلته چې کله راغلی نو تاسو ګورئ دغلته که چېرې تاسو هر شعر اضافه کوئ دا مطلب یوه لیکنه نو دغه به هم یو دانه ورسره اضافه کوئ. دا فی الحال څو دانې دي؟ یو دوه دا اووه دانې دا سورة الکهف حج دا یو دانه دغه چېرې ده دا دلته کاپي کړئ دغسې راسئ مطلب بېرته دغسې دلته یې کېږدئ دغلته نو له دې سره به اضافه شي هر څومره هغه چې دلته په دغه لیست برخه کې اضافه کوئ ترانې او هلته به یم شمېر هغومره وي څومره شمېر یې دلته نو زه بیا کاریال نوم تر پورې ویډیو درومه. راځو کاریال بیا خلاصوم. تاسو ګورئ دلته بیخته یو بل هم ورسره اضافه شو. اوس نو زه په دوهم باندې مطلب کلیک کوم.
تاسو ګورئ دوهم پلی سلو او دغلته یې ښه یو بیا راځو. نو تاسو ګورئ په دغه ځای کې عکس ښکارېږي د اړوند د دغه اړوند عکس د شعر په دغه ځای کې نیم نمبر 12 دغلته ما یا د شاعر نوم ورکوئ تاسو هر نوم چې ورکوئ مطلب د هغه او دلته د دقیقو ټال معلومیږي دلته جریان معلومیږي. نو دغه یو خوندور دغه ولو. اوس نو راځم څه مطلب ښه زه اوس راځمه دا د مخ ته بټن باندې کلیک کوم چې آیا مخ ته دا دغه اوړي که نه په دغه باندې زه راځم یارې کلیک کوم. تاسو ګورئ مخ ته بټن کار وکړو نو مخ ته واوښت. اوس که چېرې زه بېرته د شا په بټن باندې کلیک وکړم تاسو اوس ورته ګورئ نو هغه اخرنی چې کوم یو موږ رااخیستی و هغه هم پلې کوي. ګورئ زموږ مخکیني فی الحال 7 دانې ولو نو اتم هم اضافه کړو نو دا د اتم هم راغی. ملګرو دغه خوندوره طریقه وله تاسو به یو کار لا وکړئ. اوس دلته مطلب راغلی په دغه لیست برخه کې په دغه ځای کې دغلته هر څومره شعرونه چې تاسو راخلئ یا هم دغلته مطلب تاسو هر څومره راخلئ هغه به په دغه ځای کې هم راخلئ او دا بل لیست کې او په ون کریډ کې به یې هم راخلئ. اوس مطلب ما په دغه ځای کې راواخیستلو څو دانې 8 دانې شعرونه نو 8 دانې شعرونه مې چې کله راواخیستلو یا هم ترانې هر چې وایي صوتي فایلونه نو حساب به یې له 0 څخه وي. دغه هلته پوزیشن نمبر به هم یو جوړوئ او دغلته هم په دغه ځای کې به هم 8 دانې وي حساب به تر 8 پورې وي او دغلته به هم بیا همداسې وي او دغه نمبرونه به هم ورسره وي. نو دغلته به چې کله 8 دانې راواخیستلو حساب به یې له 0 څخه وي نو په دغه ځای کې به هم 8 دانې وي. دلته به هم یو دانه ورسره اضافه کوئ هر څومره چې تاسو اضافه کوئ دلته هم 8 دانې دي او په دغه بټنو په ځای کوم بټنونه چې دغه ولو هغلته به ماته او دلته ون کریډ ته چې کله راغلی نو په دغه ځای کې دغه صورتونه ورسره لیکلي دي نو دغه مطلب ما ځینې عنوان ورکړي دي نو دغه شیان چې دي دا بلاکونه اډ دا به هم څو وي 8 دانې. اوس مطلب زما فی الحال هر څومره چې تاسو اضافه کوئ د هغو په شمېر به دغلته هم دا به هم په هغومره وي. اوس مطلب تاسو 4 اضافه کړئ نو 4 دانې به وي. 6 شعرونه دې رااخیستي 6 به وي مطلب 8 وي 8 به وي همداسې یو دانه چې وي یو دانه به دا وي ورسره همدا رقم به هر څومره چې په لیست بر کې څومره ولو همدلته به هم هغومره اضافه کوئ. نو زه چې کله تاسو ته پروجیکټ په ټلګرام کې واچوم نو هغلته به یو شعر هم نه وي نه به دغه وي نه دغه ځکه چې زه ایسته کوم بیا د پروجیکټ وزن زیاتېږي نو په تاسو باندې هم بوج راځي بیا یې مقدار یې زیات کېږي. زه دغه اضافه کومه او دغلته آیډیانې چې دي په لیست برخه کې او بټنو په برخه کې نومان یې دغه هم فی الحال دغه یې پرېږدمه دغه نومان دغه نوم مطلب یو دغلته چې نوم د دغه ټول پرېږدم یو هغه هلته حذفوم. نو دغه د صوتي فایل جوړولو د سیټ برخې څخه او دغه د دغه ډیزاین ملګرو کوم ډیزاین چې موږ ورکړی دغه صفحې ته د شعرو ته او دغه ګردروحي صفحې ته مې جوړ کړی دغلته چې له رنګ څخه یو خوا ته هغه عکس ښکارېږي نو هغه ډیزاین مې دلته ورکړی دی تاسو رنګ هم ورته بدلوی سئ. هلته مور بلاکه په دغه ځای کې په دغه ځای کې موږ رنګ ته کوډ ورکړی ده د رنګ کوډ مې ورکړی دغه ځای کې دلته تاسو د رنګ کوډ هر چې ورکوئ ورکړئ د دغه ایکس څخه وروسته د رنګ کوډ ورکړئ تر اخره پورې 2 کوډه خوري یو دغه کوډ مطلب 2 طرفه کوډ رنګ خوري د رنګه خوري مطلب ما 2 رنګه ورکړي دي د نیمایي نه دې خوا ته ورکول کېږي او یا هم نیمایي نه یخوا ته. تر نورو ویډیوګانو پورې ملګرو ښه وخت ولرئ خدای په امان.
او چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې سبسکرایب زیات شي انشاءالله موږ مخکې ویډیوګانې درته پورته کوو. ټلګرام چینل کې ضرور جوین شئ. تر نورو ویډیوګانو پورې خوا ولرئ. خدای په امان.